ډیر خلک ما ته وایي ته ډیوټي کې خو زه ډیوټي نه کوم زه عبادت کوم په ډیوټۍ کې او په عبادت کې ډیر زیات فرق دی. السلام علیکم خبیر مومند یم بلې سایډ چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري نو دا یو پولیس والا ویډیو ده. په دنیا کې هر قسمه خلک شته، خم شته او بدم شته دی. نو ماشاءالله دا یو ویډیو کلیپ مې وکړو، ډیر زیاتې ښایسته خبرې کړې دي پولیس والا. نو زړه مې وغوښتل چې وړه غوندې ویډیو پې جوړه کړم، په خپل یې وګورئ، نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او د خدای لپاره د پولیس والا نه نفرت مه کوئ، ځکه چې دا زموږ محافظ دي. موږ چې ژوندي یو، موږ چې د شپې ګرځو، د دې خلکو د وجې ګرځو. ویډیو را سره اخري پورې وګورئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډیر خلک ما ته وایي ته ډیوټي کې خو زه ډیوټي نه کوم زه عبادت کوم. په ډیوټۍ کې او په عبادت کې ډیر زیات فرق دی. کله چې ستا په زړه کې د بل د بچي درد دی، د بل بچی ته ښه او سوکاله لیدل غواړې، د بل په بچي داسې لاس کېدی لکه څنګه چې ته په خپل بچي کې دی. چا ویلي دي چې پردی کور به وران کم، خپل به جوړ کم، یو کور ماته وښایي. زما نه ډېر سینیر خلک مشران ناست دي، یو تن ماته داسې وښایي چې یو سړي 100 کوره پردي وران کړي دي او یو کور یې خپل جوړ کړی دی. ته به هم د الله نه خروز وګورې په کوم سوچ باندې هغه دا کار کوي، په کوم جذباتو باندې هغه دا کار کوي. د هغه د رزق د خوړلو دا ذریعه چې کومه د اخر دا دې زړه کې څه سوچ کوي چې دا زه څه کوم، کوم طرف ته روان یم. زه راغلی کار لیمه، ما نه کار واخلې، ما سره مرسته وکړئ. صرف په تقریرونو باندې، صرف په جذباتي خبرو کولو باندې، په راغونډېدو باندې دا د خبرې حل نه دی. سړی ماته ښایه که ما پکې یو ذره غفلت وکړو په کاڼو مې ولي.